وردا کنه څه شي ته ولاړې لکه کومه په هسپتال دې ځینې موټرسایکل ته پټرول اچوم پټرول به ختم شي واپس راتاوېږم ته ډاکټر له ځان سره ورشه منډه ډاکټره په دې غوږونه لږ دروند یم ټیک به شم لږ نه ښه پوره درونه کښېنه نو ټیک به شم چې زه دې روغ پرېښودم ته به ټیک شې ډاکټره غوږونه دلته روغ دي غوږونه روغ دي خو خدای دې په ژبه چاړه زه لیکون کړم داجی تو په خوږ ایمان باندې یقین وکړه دومره سخته باندې خفه یم که نه چې انتها ده لکه د اختر په ورځ باندې ما تا ته د اختر مبارکي وویله او تا ماله جواب رانه کو تا زما اواز وانه اورېدو که نه نو لکه د زوی په حیثیت باندې ما ته څومره تکلیف را رسي بس انشاءالله ډاکټر صاحب ډېر قابل سړی دی انشاءالله دې به تعالی غوږونه واپس ریکور کوي واو ډاکټر صاحب دا مې داجي دی لږ غونډه کې بې ایمانه شوی دی پوه شوې دویم واده غواړي او کړی به مې مولوي خو زهريله غونډه کې داسې چې اولاد یې وشي پوه شوې او د جایداد را سره مکمل بټواره وکړي د خیر سره ډاچ را ډاچې که پوه شوې له غوږونو ته بیټرۍ میټرۍ ووه او انشاءالله تعالی بس رخصت یې که ها نه د اشارې مخه او بیغمه شه مکمل کون دی کون به یې نیکۍ تا واورېدل څه ولې وا مې نه اورېده ته خدای مسلمانه خو وختي ټیک شوی دی چې مبارک دې شه داجي बाय बाय टाटा गुड बाय गया बादशाह सलामत दस हिसाब किताब देखा ना دا किल्ला چې کوم دا دا سړی شو او دا ټاکې چې کوم دی که نه دا کاکې شو نو داسې حساب کتاب دی دو طرفیانو کې داسې شو چې اکسیډنټ شوی دې سړي چې کوم دی که نه نو بس دغه شان چل کړی چې لکه په موټرسایکل باندې دې سړي والو او چې بس انشاءالله تعالی هغې نه بعد د لاس غاړې ته ورغړی دی نو دا سړی چې کوم دی که نه دی اوس بیخي په زندګۍ باندې پوه نه کو جو کله پسې جرګمان راټولي کله پسې کوتکمار راټولي کله پسې روغ غونډګان راټولي دا سړی ته تنګ راغلی دی دا سړی ما له فاینل پیسې وکړ خدای شته واته پیرې ولا پیسې ورکړي نو خو دی بې ایمانه چې کوم دی که نه خپه پرې راښکو دی پوه شوې او غونډ به دغه نو داسې حساب کتاب اوس کوو که نه انشاءالله تعالی چې لکه دی سړي له دا سړی و چې زه لیډۍ هسپتال ته بوځم پوه شوې ښه د نرسانو په لاس باندې له آپریشن کوو او انشاءالله تعالی چې دی به واپس زوړ حالت ته ورسي کاکې به دې جوړ شي نو دې باره کې دا بې ایمانه چې کوم دی دی غاړه لږ دی نو ته ورته اوس څه وایې باچا صاحب دې دې کار ما له به پیسې راکوي د ما د لار نه دې کار کلار شي بس زه پوه شم ما لاس پوه شم ما له به نقد راکوي ته ما په دې باندې پوهه که نه چې ته بار بار دې پیسو له ولې راتاوېږي دا علاج له ولې نه راتاوېږي دې کار دی چې لاس مې روغ وو که نه لکه راته 100 روپۍ مې ګټل اوس چې د بازار د سر نه را روان شم او دې څلور جنګو ته راځم لوی پڼ مې راغونډ کړي هغه چنګړیان مې سیوا راغونډ बाय बाय टाटा गुड बाय गया 10 چل کوم که نه چې 1 लाख روپۍ دلته درکړي 1 लाख په لزه درکم انشاءالله د خپل په دې ده کوي هم څنګه خو یو کار وکړه کنه تاسو دوه له بده لاسونه یو متن کلاړي د ته سوال کې ستاسو را خوشته پیسې لګي سیوا کا ماته سوال مات کا راځه د